بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، زنن د تاسو په حضور کې د نارینه او د ښځې د مانځه په منځ کې فرق او د نارینه او د ښځې د مانځه صورت او شکل بیانول غواړم چې ښځه به څه رقم تلمونځ کوي او نارینه به څه رقم تلمونځ کوي. د دې صورت ذکر کول غواړم. عزتمندو، د ښځو د منځ طریقه هم هغه شان ده کومه طریقه چې د سړیو ده، صرف د څو شیونو فرق دی په دې کې. اول نمبر، د تکبیر تحریمه په وخت به سړی د څادر وغیره نه لاس بهر کوي او د غوږونو د نرمیو پورې به دواړه لاسونه پورته کوي، او ښځې به بغیر د لاسونو را بهر کولو نه تر اوږو پورې لاسونه پورته کوي. دویم نمبر، د تکبیر تحریمه نه وروسته به سړی خپل لاسونه په نامه باندې ږدي او ښځې به یې په سینو باندې ږدي. دریم نمبر، سړی به د کچې او د غټې ګوتې حلقه جوړوي او په ښي لاس به د ګس لاس مړوند نیسي او باقي ګوتې به خوروي او اوږدوي به، او حال دا دی چې ښځې به ښی لاس په ګس لاس باندې ږدي او نیسی به یې نه. څلورم نمبر، سړی به په رکوع کې په ښه شان سره ټیټیږي او ملا به د سر سره یو شی کوي او سیده سید به ټیټیږي. ښځې به دومره نه ټیټیږي، یعنی بالکل ملا به نه سیده کوي د سر سره. پنځم نمبر، سړی چې په مانځه کې کینی نو ګسه خپه به خوروي او په هغې به کینی او ښی خپه به ودروي او ښځې به په ګسه پښه یو طرف اندام باندې کینی او دواړه پښې به ښي طرف ته وباسي په داسې شان سره چې ښی پتون ښی ورون یې په ګس ورون باندې راشي او ښی پونډۍ یې په ګسې پونډۍ باندې راشي. شپږم نمبر، سړی به په حالت د رکوع کې مټې د اړخونو نه جدا ساتي او ښځې به یې پیوستې ساتي. اووم نمبر، سړی به په حالت د سجدې کې مټې د اړخونو نه او خېټه به د ورنونو او پتانونو نه جدا ساتي او ښځې به یې پیوست ساتي. اتم نمبر، سړی به په حالت د سجدې کې مټې د ځمکې نه اوچتې ساتي او ښځې به یې په ځمکه لګوي. نهم نمبر، سړی به په حالت د سجدې کې د دواړو خپو ګوتې ولاړې ساتي او ښځې به د خپو ګوتې ولاړې نه ساتي. لسم نمبر، سړی به په رکوع کې ګوتې کولاو ساتي او په پونډیو به یې ږدي او ښځې به ګوتې پیوسته ساتي. یولسم نمبر، ښځو ته به یو وخت کې هم په بلند آواز سره په اوچت آواز سره قرأت کولو اختیار نه وي. هیڅکله به دوی په اوچت آواز سره قرأت په لمانځه کې نه کوي، بلکې دوی به په هر لمونځ کې په پټ آواز سره تلاوت کوي. دغه فرق چې ما نن د تاسو په حضور کې بیان کړو، دا د نارینه او د ښځې د مانځه د شکل او صورت په منځ کې د درېدلو، جګېدلو، د رکوع په حالت کې، د سجدې په حالت کې، په کوم حالت سره چې به ښځه درېږي او ښځه به رکوع کوي، ښځه به سجده کوي، د هغې حالت او په کوم حالت سره به چې سړی درېږي، سړی به سجده کوي او رکوع به کوي، بلکې د دغه دواړو حالتونو په منځ کې کوم فرق چې و هغه ما نن تاسو ته په دغه بیان کې واضح کړلو. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د صحیح طریقې سره د لمانځه کولو توفیق را نصیب کړي، او الله دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق را کړي او د بدو اعمالو نه دې الله وساتي. آمین یا رب العالمین.